السلام علیکم، خدای دې چې روغ او جوړ بیاست. په دې ویډیو کې د فایل مینیو کوم پاته برخه چې ده نن هغه وایو. فایل مینیو مو تر یو ځایه پورې ویلې وه چې وروسته نن پاته برخه وایو. راځئ په فایل مینیو کې لومړی کلوز دغه موږ چې کوم لیر راخلاص کړی دی دا راته کلوز کوي. غواړي چې وایي ثبت کړي، که غواړي چې ثبت کړي یس پر ووایي، که نه غواړي نو پر ووایي، او که غواړي چې بېرته کینسل کړي دا اپریشن کینسل پر ووایي. یا مو څو دانې راخلاص کړي دي، که غواړئ ټوله کلوز کړئ نو بیا د کلوز آل له لارې ټوله کلوز کولی شئ. او پسې کلوز اینډ بریج کولی شئ د دې لارې څخه چې دا کوم پروګرام چې دی دا کلوز کړي او بریج پروګرام راخلاص کړي. بریج پروګرام لکه ما چې تاسو درته ویله بریج داسې پروګرام دی لکه هغه د ټلیفونانو ګالري ټول عکسونه داسې په یو رقم شکل راته ښیي چې زه بیا راتلونکي کې انشاءالله چې کله مې په کمپیوټر کې انسټال کړي د هغه مطابق ویډیو ته اپلوډوم. دغه څخه وروسته سیو دغه که زموږ کوم عکس چې دی دا راته ثبتوي چې موږ کولی شو چې څنګه د عکس په شکل ثبت کړو، څنګه کولی شو د فوټوشاپ په شکل یې ثبت کړو. نو اوس دلته موږ کولی شو د دې لارې څخه په مختلف شکلونو خپل فارمټونه لري ځان ته د هغه لارې څخه ثبت کړو. که غواړو چې د یو غټې لوګو په شکل یې ثبت کړو ډېر صفا راسي د عکس نو د ټي آی ډبل اف شکل دی چې ټیپ، او پسې که غواړئ چې د عکس په شکل یې ثبت کړئ نو فقط د جی پی جي دغه جی پی جي باندې په شکل به ثبت کړئ. او که غواړئ د فوټوشاپ په شکل ثبت کړئ نو د پی اس ډي معنا فوټوشاپ دا کوم ډاکومنټ چې دی د دغه په شکل راته ثبتوي. نو اوس په هر شکل که غواړئ د عکس په شکل ثبت کړئ فقط د هغه باندې کلیک وکړئ او سیو کړئ یا ثبت کړئ ځان سره. نور دلته بیا تاسو سره وایي په های کوالټي غواړئ، که په لو کوالټي غواړئ، که په های کوالټي ګوره 231.0 کې بي ځای نیسي، که هر څونه اندازه ورکوئ ګوره بیا دغونه هغه کومه حافظه چې نیسي د کمپیوټر هغه ورسره کمیږي. اوکې پر ووایه. نور دا عکس موږ ته ثبت شو، کولی شئ چې ووینئ. ګوره موږ دغه عکس موږ ته ثبت شو. د هغه څخه وروسته دغه څخه سیو از که غواړئ چې دغه عکس بیا ثبت کړئ په بل نامه یې ثبت کړئ یا مو څه ایډیټ پکښې اضافه کړئ بیا یې ثبت کړئ نو د سیو از له لارې، یا که غواړئ د یو بل اوس یو اسناد زه جوړوم د هغه کې مې نمبرونه اضافه کړه نو غواړم چې ثبت یې کړم، که غواړم چې بیا د بل چا نمبرونه اضافه کړم بیا یې ثبت کړم نو د سیو از له لارې ثبتوم چې هغه هم خاص په هغه پخواني شکل. او سیو فار ویب چې لکه تېره پله چې مو ویلي وه کوم په یاد یې راځو سیو فار ویب څنګه کار کوي. سیو فار ویب موږ کولی شو د دې لارې څخه هغه موږ چې په دغه کوم دغه چې دی سلیکشن چې دی موږ په دې کې ویلي وه دغه سیو فار ویب دلته د عکس شکل ورته ټاکو چې په دغه شکل راته ثبت کړه. ګوره جی پی جي هم شته، پي ان جي هم شته په مختلف شکل. ګوره که د عکس په شکل ثبتوئ فقط جی پی جي کې ثبت کړئ. نور سیټینګونه هایټ وایټ که غواړئ چې معنا پراخوالی او کموالی ور اضافه کړئ یا نور ایډیټینګ پکښې راولئ یا یې پرې کړئ، نور داسې ایډیټ تاسو پکښې راوستلی شئ په دې کې نو هغه د هغه لارې څخه پکښې راولئ. او بیا وروسته په اخر کې اوکې پر ووایئ چې تر څو دغه کوم عکس چې دی دا ثبت شي. ډن یا سیو پر ووایئ نو دا عکس به بیا وروسته ثبت شي، اساس د ویب په شکل بیرته ثبت شي. زه اوس بیرته کینسل کوم دغه عکس. ښه د هغه څخه وروسته چیک ان چې دی دا خپله د انټرنیټ سره کار کوي او سیو فار ویب مې درته ووایه. او پسې ریونټ په دغه عکس کې چې موږ لیکلی دی په دې کې چې موږ کوم تغییرات راوستلي دي کولی شي چې هغه د دې لارې څخه بیرته د سره کړي چې هغه عکس مو اول تر څنګه راخلاص کړی کولی شي په خاص بیرته په هغه شکل ووینئ. ښه زه اوس غواړم یو څه تغییرات پکښې راولم په دې عکس کې. دا ګور په دې عکس کې ما تغییرات راوستله. دې لارې څخه به یې صحیح کړئ نو به راسئ فایل مینیو ته فقط پر ایونټ په کلیک وکړئ. دا د F12 پر کم کار کوي لکه موږ چې په F12 څنګه کار ځینې اخلي خاص هغه شکل کار کوي.
د هغه څخه وروسته پلیس دی. پلیس که غواړئ چې یو عکس راوړئ سربیره پر دغه عکس یې کښېږدئ نو هغه تاسې کولی شئ د پلیس د لارې ورته راوړئ. پلیس د لارې سربیره پر دغه عکس ایښودل کېږي چې نو لمایز یې صحیح کړه نو دا ستا عکس پر دغه کې راغلی او دغه کوچني علامه که تاسو وینئ دا چې کله پر عکس راشي نو فقط چپه کلیک وکړئ او ریسایز لیر یې کړئ چې نور دا بیا زموږ په ایډیټینګ کې کوم خنډ نه راولي. دغه وروسته امپورټ دی او ایکسپورټ دی. دا موږ کله که غواړو چې په فوټوشاپ یا نور پروګرامو کې ویډیو ایډیټ کړو نو دا ویډیو به موږ نه د اوپن یا د نیو د لارې راخلاصولی سو نه د اوپن یا د سیو یا سیو اس د لارې ثبتولی سو نو هغه موږ باید د امپورټ او ایکسپورټ د لارې راوړو د امپورټ او ایکسپورټ د لارې ثبت کړو. دا اول دا نه چې دی که غواړو چې ویډیو راوړو نو هغه کولی شو د دې لارې څخه یې راوړو چې زما اوس کمپیوټر ډېر لوډوي ویډیو نو تاسو کولی شئ په خپل کمپیوټر کې عملي کړئ که کوم مشکل پکښې درلود کولی شئ پوښتنه ځه وکړئ. دوم که غواړو چې یو پی ډي اف فایل راوړو هغه بیا کولی شئ چې د دې لارې څخه یې راوړئ. دا پی ډي اف فایل دی کېدای شي یو څه مشکل ولري دا د پی ډي اف شکل کولی شي او په دې لارې څخه کولی شي که کیمره تاسې ورته بسته کړي نو دا کیمرې کې کوم عکسونه تاسې اخیستي هغه کولی شي د دې لارې څخه ورته راوړئ. پسې ایکسپورټ امپورټ معنا راوړل او ایکسپورټ معنا خارجول. نو اوس دغه اول کوم چې دی دا د انټرنیټ سره کار کوي. دوم پیت ټو السټریټ کولی شي دا به السټریټ لکه په اول ځل چې ما ورته وویل چې السټریټ دا به خپله جلا یو پروګرام دی چې دا خپله د عکسو د لیدلو او د عکسو د ایډیټینګ لکه کورل ډرا او فوټوشاپ د دواړو رقمه کار کوي. دا دغه رقمه کار کوي کولی شي د هغه کې د هغه په شکل یې ثبت کړي دا کوم عکس یا ویډیو چې تاسو ایډیټ کړی ده. پسې رینډر که غواړئ چې ویډیو که مو دلته ویډیو ایډیټ کړه نو تاسو به خامخا په د رینډر د لارې بیا ثبتوئ نو د سیو اس د لارې بیا نسئ کولی ثبت کړئ. د هغه څخه وروسته زومیفای دی. زومیفای داسې کار کوي چې که موږ غواړو دغه عکس په د ویب په صفحه کې ثبت کړو او بیا زوم کې چې هر څونه تاسو زوم کوئ په د عکس په کوالټي او په اوپیسټي کې به او کوالټي کې به هیڅ تغییر بیا نه راځي. نو د دې لارې څخه فقط ما ځای ورته وټاکئ چې په دغه ځای ورته ثبت کړه بیا پر هغه ځای دی درته ثبتوي عکس او دغه کوم عکس چې اوس دی دغه عکس وایي د هغه نوم یې صحیح دی او مو صحیح دی په های کوالټي ورته ثبت کړه. هایټ وایټ د دې لارې تاسو ورته ټاکلی شئ او فقط به نور اوکې پر ووایئ چې تاسو ته دا عکس ثبت کړي. اوس زه د ویب صفحه نه لرم نو په دې خاطر نه کوي ثبت چې دا خاص کارېږي نه. پسې شیر اون بیچنس دی دا خپله څنګه کار کوي دا هم د انټرنیټ سره کار کوي چې موږ نشو کولی چې د دې څخه په عامو حالاتو کې کار واخلو نه دا ډېر استعمالیږي. پسې د اټومیټ دی. اټومیټ ډېر ښایسته کار کوي. په دې کې موږ کولی شو چې څنګه په فوټوشاپ کې داسې یو بټن جوړ کړو چې فقط موږ عکسونه ور او هغه خپل کوم اکشن چې دی هغه پر عملي کړي. اوس موږ د اکشنونه چې دي موږ د دې لارې څخه کولی شو چې ووینو اکشنونه مختلف اکشنونه دي چې دې لارې تاسو کولی شئ چې اکشنونه ووینئ او هغه عملي کړئ. ګورئ فقط ما په دې به کلیک وکړئ که غواړئ چې پر عملي کړئ کنټینیو یې کړئ. اوکې نو ګورئ ستاسې عکس چې کوم دی هغه شاوخوا خپل ځان ته د لرګي رقمه یو فریم پیدا کړئ چې دا مختلف اکشنونه هر اکشن تاسو کولی شئ چې په خپله پر اپلای کړئ او کولی شئ د کاسټوم ګوره کاسټوم RGB په دې لارې څخه تاسو کولی شئ په خپله خوښه هم یو دغه ورته جوړ کړئ. د عکس صفحوال یې بټن یا داسې بل شي تاسو کولی شئ چې هغه اکشن دلته ورته جوړ کړئ. د هغه څخه وروسته اټومیټ سره راځو. په بیج څنګه کار کوي که تاسو ځینې عکسونه غواړئ چې راوړئ وایي د فولډر څخه راوړئ. ګورئ عکسونه غواړئ راوړئ یا عکسونه یا ویډیو نو هغه د دې لارې څخه تاسو راوړلی شئ. یو فولډر ورته سلیکټوئ دغه فولډر عکسونه په یو وارې ټول پر ټولو عکسو باندې اپلای کېږي
نو فقط بر مې مازې اوکې پر وکړئ. ګورئ کوم دغه ورته صحیح کوئ ووټ پریم به ورته صحیح کړو اوکې پر اوس هغه کوم عکسونه دي پر هغو ټول به اپلای سي. ګوره دا زموږ عکسونه دي. موږ چې کوم عکسونه دلته ایښي وه په هغه عکسو باندې دا ګوره زموږ کوم بټن چې و هغه پر اپلای سو. د دې څخه وروسته پی ډي اف که غواړئ چې دغه عکس چې کوم دی دغه په پی ډي اف شکل ثبت کړئ نو پر دې فقط مازې کلیک وکړئ. نور اډ اوپن فایل په دې فقط دغه د اوس چې کوم فایلونه پکښې راخلاص دي دغه فایلونه راته دغه که دا نه غواړئ یو د بل داسې عکس غواړئ چې پی ډي اف په شکل دغه کړئ نو فقط مازې د بروز له لارې کلیک پر وکړه او هغه فایل سلیکټ کړئ چې کوم فایل چې غواړئ چې راخلاص یې کړئ او نور پر سیو باندې کلیک وکړئ. کوم ځای ثبت دی دا به ورته سلیکټ شي. ښه اوس به اول به کوالټي ورته صحیح کړئ چې په څه رقم کوالټي غواړئ چې ثبت کړئ. ګوره په پی ډي اف شکلونه چې دي ځان ته خپله کوالټي لري. دوم سټنډرډ دغه کوم سیټینګونه چې دي په دې ځای کې دا هم خپله ګوره د پی ډي اف هغه کوم قوانین یا کوم شکل چې دی هغه شکلونه درته ښیي چې دا رقم شکل پسې کمپریژن چې دی په دې کې څونه کمپریزه یې څونه کوم اندازه یې غواړي عکس. ګوره ایوریج یې غواړي په مکمل شکل یې غواړي. دلته بیا هایټ وایټ هم کولی سئ په پیکزل یې اندازه کوئ په چیش اندازه کوئ په کوم شکل یې ثبتوئ هغه شکل هم دی یا په او دلته بیا اندازه ورته صحیح کړئ مکزیمم یې غواړي منیمم یې غواړي لا یې غواړي. اوټپوټ یې باید څنګه وي اوټپوټ هم باید ورته سلیکټ کړئ. د هغه وروسته کولی سئ پاسورډ هم ورکړئ که غواړئ چې پاسورډ کې مازې اپشنونه وه نور به دلته ستاسو څخه پاسورډ وغواړي او پاسورډ غوښتل وروسته فقط مازې سیو پی ډي اف او سمري تاسو دلته ښکاره کوي سیو پی ډي اف. نور به تاسو دا فایل چې کوم دی دا به د پی ډي اف په شکل درته ثبت کړي. ښه نور زموږ پی ډي اف فایل ثبت شو. تاسو کولی سئ د دې څخه ووینئ. ګوره زموږ پی ډي اف فایل دی دا اوس کوم موږ ثبت کړئ هغه دی په سکرین باندې راته پروت دی. د هغه څخه وروسته کریټ ډراپلیټ د دې لارې څخه تاسو کولی سئ چې مارتول مال تاسو کولی سئ بټن جوړ کړئ په دې ځای کې. اوس که غواړئ په کوم ځای کې جوړ کړئ تاسو د بټن داسې کار کوي که ګوره ما یو بل بټن هم لرم زه دا بټن د دغه په نامه کوم د ووډ فریم په نامه دا د ووډ فریم په نامه دا څنګه کار کوي په دې کې که موږ یو عکس ته ایډیټ ورکړو یو عکس ته په خپله خوښه جوړ کړو یو عکس صفا کړو د هغه عکس ته صفایي چې دی دا موږ ته صفحې بیا وروسته چې موږ هر څو عکسونه دې ته اپلوډو د هغه عکس موږ ته په هغه شکل صفا کوي یا راته جوړوي. نو اوس ډیفالټ اکشن دی او په دې ځای کې ووډ فریم به ورته صحیح کړم. نور هم تاسو کولی سئ په خپله خوښه هم ورته جوړ کړئ. نو نور بل شی کار نه لرو دا چې کوم دی په دې کې هم که ورسیو دا نن یې صحیح دی چې پر ولاړ دی. فولډر غواړئ سیو کلوز فقط اوکې بټن به ووایئ. د اوکې بټن ووهلو سره به ستاسو بټن جوړ شي. ګورئ دا به زموږ بټن دی خو زه غواړم دغه عکس باندې اپلای کړم دا بټن فقط مازې به داسې عکس پر دا بټن باندې پرېږدئ تر څو پر ده باندې اپلای سي. د اپلای کېدو وروسته به دوی تاسو ته آوټپوټ ښکاره کړي. ګوره دا کنټینیو به پر ووایئ. ټوله شکلونه ګوره پر هغه کوم اکشن چې دی هغه پر اپلای سو. ښه اوس به دا بل بټن چې دی دا داسې کار کوي. په بل تیر بټن خو موږ داسې کولی سو چې یو بټن جوړ کړو په فوټوشاپ کې. په دې سره موږ کولی سو چې
دغه کوم بټن باندې چې کوم څه مو اپلای کړي دي یا مو یو فریم ورکړی دی دا بیرته ځینې ریموف کوي یا بیرته ځینې ایسته کوي دا کراپ اینډ سټریچ اینډ فوټو. پسې کنټاکټ شیفټ دی. کنټاکټ شیفټ داسې کار کوي که موږ غواړو چې ډېر عکسونه په یوه ځای کې سره را یو ځای کړو نو دا کنټاکټ شیفټ له لارې. دلته غواړو یو فولډر سره یو ځای کوي که فایل زه ورته هم یو فولډر. پسې چوز فولډر کولی شئ د دې ځای څخه فولډر ورته انتخاب کړئ او اوکې پر ووهه. دلته دا اندازې دي چې په دې موږ کار نه لرو فقط اوکې پر ووهه چې عکسونه ځینې راوړي. ګوره دا عکسونه دي دا کې اوس موږ کولی شو په خپله خوښه انتقال یې کړو د یو ځای څخه بل ځای ته. ګوره دا خپله ګرده مکمل لیر ورسره انتقالېږي. که موږ بیا د دغه د لارې فقط هغه یو کلیک ځینې کړو نو بیا موږ کولی شو چې یوازې عکسونه ځینې انتقال کړو. د هغه څخه وروسته دا به په دې لارې څخه موږ کولی شو د یو عکس شکل ور چینج کړو. که عکس په جی پی جي شکل وي کولی شو چې پیسټي ته واړو، کولی شو سیمایکې ته واړو، هر شکل ته خو کولی شو واړو. اوس دلته کوم شکل ته اړ یې زه ورته وایم چې آر جی بي ته واړو. اوکې سیمایکې ته بیا واړو. اوکې و ګوره په دا ځای کې تاسې ورته ګورئ کولی شئ د عکس فټ کړئ. په دې ځای کې د دې لارې څخه کولی شئ چې د عکس غټوالی کوچنیوالی وټاکئ چې دغونه ویټ یا پراخوالی لري دغونه برداروالی کم اندازې چې د دې لارې څخه کولی شئ ور تغییر هم کړئ په خپله خوښه. د هغه څخه وروسته لینز کورکشن دی. لینز کورکشن داسې کار کوي که موږ یو عکس د عکس په شکل یې غواړو چې د عکس واړوو و یو بل دغه ته یو بل فارمټ ته هغه موږ د دې لارې څخه کولی شو چې په دې ځای کې که زه کلیک ورته وکړم فولډر ورته صحیح کړم فولډر وایي دلته وایي بروز یې که راوړه او کولی شئ د اډ اوپن فایل فقط د اوپن فایلونه کولی شئ چې دلته سلیکټ کړئ. دا اوس تا کوم فایلونه خلاص کړي ما زه اوکې پر وکړه. لینز کورکشن لینز کورکشن فقط دا به ځینې څه کوي او کوم دغه ته غواړئ چې واړوئ په دې ځای کې ورته صحیح کړئ. پیسټري ته غواړئ، پینجي ته غواړئ، ټیپټي ته په دې ځای کې فارمټونه ورته غیرولی شئ اډ اوپن فایل او په د دې لارې څخه د اوکې د لارې څخه دا خو اوس موږ یې واردخ کړي دي نو کولی شئ نور یې ثبت کړئ په دې ځای کې. او دا چې ثبت کړئ بیا هغه څه فارمټونه چې دي خپل نور فارمټو ته اوښتي دي دې لارې څخه کولی شئ په دې ځای کې فولډرونه هم راوړئ د بل ځای څخه او په واړوئ د فوټوشاپ په شکل بیا یو ځای ته واستوئ دا خپل هم فارمټ دي د کوم عکس دي د هغه عکس د هغې څخه وروسته مرج ټو ایچ ډي آر. مرج ټو ایچ ډي آر څنګه کار کوي؟ مرج ټو ایچ ډي آر داسې کار کوي دوه دانې عکسونه دي زه غواړم چې دا عکسونه یو تر بل سره فټ کړم نو دا عکسونه په فټولو کې یو بل عکس په دې بل ځای څخه راوړم
ښه دغه عکس غواړم چې ورسره یو ځای کړم. بل عکس کوم داسې عکسونه به راوړئ چې دواړه اندازې سره یو شي. بیا یې تاسې کولی شئ چې اوس به اوکې پر ووایئ. نور دغه دوه عکسونه سره مرج کړئ. سایز یې سره تغییر لري نو په دې خاطر کېدای شي مشکل جوړ کړي. ښه مشکل یې جوړ کړي. نو سپلای لومړی باید د عکسو سایز چې دی هغه باید وکتل شي. ایمیج ته به راسئ. ښه ایمیج سایز د دې د ایمیج سایز چې دی 18.025 او 14 دا به ځان سره نوشته کړئ یا به ځان سره دغه کړئ چې او پسې 14 دی. دواړه سایزونه سره مساوي کړئ. بیا تاسې کولی شئ چې یو بل ته یې واړوئ. نو ښه د هغه څخه وروسته د هغه څخه به وروسته دوه که غواړئ چې عکسونه دوه یې بغل پر بغل کښېږدئ نو دلته بیا تاسې ترکیږئ چې په څه رقم غواړئ چې کښېږدئ. په دلته به عکسونه بروز کړئ. د دې عکسو اندازه هم باید یو شي. اوکې ور ووایئ. تاسې وینئ د یوه عکس اندازه یو څه زیاته غټه ده نو په دې خاطر د بل عکس تر اوسه نه یې راوړی. نو که د عکسو اندازه یو شي بیا د عکسونه دواړه څنګ پر څنګ راوړي یو تر بله. ښه د نن ورځې درس مو دغه نو